أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وجنوده. الاستفتاء. محترم مفتي صاحب څه فرمایي علماء کرام د دین په دغه مسله کې چې سورتونه د قرآن عظیم شان پر څو قسمه دي او په پنځه لمانځه کښې د مسنون قرات مقدار څومره دی؟ بیانو توجرو حامدا ومصليا. الافتاء بتوفيق الله تعالى. الجواب من الجزء الأول. محترم مستفتي صاحب ستاسو د سوال په جواب کښې باید ووایو چې د قرآن عظیم شان سورتونه پر څلور قسمه دي: تیوال، مئین، مثانی، مفصل. په تیوالو سورتو کښې دوه قوله دي. یو قول دا دی چې اول د تیوالو سورتو سورة البقره او آخر د دغه سورتو سورة توبه دي. دوهم قول په دغه تیوالو سورتو کښې د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت سوی دی چې وایي 7 تیوال چې دی هغه سورة البقره، آل عمران، سورة النساء، سورة المائده، سورة الانعام، سورة الاعراف دي. راوی وایي چې هغه سابع د ذکر کړي خو زما څخه هیر سو. خو په یو روایت کښې راځي چې هغه سورة یونس دی، په بل روایت کښې راځي چې هغه سابع سورة کهف دی. دوهم قسم د قرآن عظیم شان د سورتو څخه مئین دي. دغه بیا هغه سورتونه دي چې وتیوال ته نږدې وي. مئین یې په دې وجه بولي چې د دغه سورتو آیاتونه تر 100 زیات وي یا 100 ته نږدې وي. دریم بیا د قرآن عظیم شان د سورتو څخه مثانی دي. دا بیا هغه سورتو ته ویل کېږي چې مئین ته نږدې وي، یعنی تر مئین وروسته وي. امام فرار رحمه الله بیا وایي چې مثانی هغه سورتو ته وایي چې آیاتونه یې تر 100 کم وي. په جمال القرآن کښې بیا ویلي دي چې مثانی هغه سورتونه دي چې قصص پکښې کې ذکر سوي وي، او کله یې اطلاق پر ټوله قرآن عظیم شان هم کول کېږي، او کله یې بیا اطلاق یوازې پر فاتحه باندې کول کېږي. څلورم قسم د قرآن عظیم شان د سورتو څخه مفصل دي. دا بیا هغه سورتو ته وایي چې مثانی ته نږدې وي، هغه لنډ سورتونه چې مثانی ته نږدې وي. مفصل یې په دې وجه بولي چې د دغه سورتو ترمنځ ډېر فصول په بسم الله شریفه سره راغلي دي. یو چا بیا ویلی دي چې مفصل په دې وجه بولي چې په دغه سورتو کې منسوخ کم دي، او په دغه وجه محکم هم ورته ویل کېږي. دغه مفصل سورتونه بیا په خپله پر 3 قسمه دي: اوساط مفصل، قصار مفصل، طوال مفصل. الجواب من الجزء الثاني. مسنون مقدار د قرات په دغه 5 لمونځو کښې په داسې طریقه سره دي که چیرې لمونځ کوونکی په سفر کې و، بیا د فاتحه او هر سورت چې د ده خوښه وي هغه دي په دغه 5 لمونځو کښې وایي. یعنی که د سهار لمونځ وي، که د ماپښین لمونځ وي، که د مازدیګر لمونځ وي، که د ماښام لمونځ وي، که د ماخستن لمونځ وي، په حالت د سفر کې چې هر سورت د ده خوښ وي هغه دې په دغو لمونځو کې وایي. اما که په سفر کښې نه و، په کور کښې و، بیا به د سهار او ماپښین په لمونځو کښې طوال مفصل سورتونه وایي، د مازدیګر او ماخستن په لمانځه کښې به اوساط مفصل سورتونه وایي، او د ماښام په لمانځه کې به قصار مفصل سورت وایي. په طوال مفصل کښې د فقهاو اختلاف دی چې د کومه ځای څخه شروع کېږي. بعض علما وایي چې د سورة القتال څخه شروع کېږي، بعض علما بیا وایي چې د سورة قاف څخه شروع کېږي. قاضي عیاض رحمت الله تعالی علیه بیا وایي چې د سورة الجاثیه څخه شروع کېږي. امام الحلواني او نور زموږ د مذهب د اصحابو څخه هغه بیا وایي چې د سورة الحجرات څخه شروع کېږي. اوس دلته فتوا د امام الحلواني رحمه الله پر قول ده چې وایي تیوال مفصل سورتونه چې دي هغه د سورة الحجرات څخه شروع کېږي، ځکه ترجیح د مشایخو ورسره راغلې ده. نو خلاصه دا سوله چې تیوال مفصل سورتونه د سورة حجرات څخه شروع کېږي تر وسماء ذات البروج پورې، او اوساط مفصل بیا د وسماء ذات البروج څخه شروع کېږي تر سورة لم یکن الذی پورې، او قصار مفصل بیا د سورة لم یکن الذی څخه شروع کېږي بیا تر اخره پورې د قرآن عظیم شان. دغه مسله په اتقان کې د علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله ذکر شوې ده په صفحه 128 او 129 کې مکتبه حقانیه. همدا رقم دغه مسله په تبیین الحقایق جلد اول صفحه 333 کې ذکر شوې ده مکتبه محمدیه. همدا رقم دغه مسله په محیط برهانی صفحه 49 جلد 2 کې ذکر شوې ده مکتبه اداره القرآن والعلوم الاسلامیه. همدا رقم دغه مسله په بحر الرایق جلد اول صفحه 593 کې ذکر شوې ده مکتبه حنفیه. همدا رقم دغه مسله په در مختار پر همیش درج محتار کې ذکر شوې ده صفحه
398 او 399 جلد اول مكتبة البشرى. همدا رقم دغه مسله په فتاوی رحمیه جلد 5 صفحه 19 کې ذکر شوی د مکتبه دار الاشاعت. همدا رقم دغه مسله په کفایت المبتی جلد اول صفحه 480 کې ذکر شوی د مکتبه اداره الفاروق. همدا رقم دغه مسله په اب کا مسائل اور ان کا حل جلد دریم صفحه 308 کې ذکر شوی ده مکتبه لیدیانوی شهید رحمت الله تعالی علیه. همدا رقم دغه مسله په درس ترمذی جلد دوهم صفحه 80 کې ذکر شوی ده مکتبه دار العلوم کراچی. والله اعلم بالصواب. كتب هذه المساله مولوي ذبيح الله حنفي، مولوي علي محمد منيب، مولوي عبد الوكيل متوكل، مولوي حكمة الله سعيد، متخصصين جامعة قيومية قلدار باغچه چمن.